د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د سوالګرو او بې سرپرستو کورنیو د تشخیص او مرستې امریت له لوري د 450 سوالګرو کورنیو سره نغدي مرسته وسوه. د دې سوالګرو کورنیو د تشخیص راټولولو او د مرستې د ویش په اړه د یاد امریت امیر الحاج غلام رسول همکار ویلي چې موږ ته هره میاشت د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دفتر له لوري زیات او کم 1 میلیون افغانۍ راکړل کیږي ترڅو د سوالګرو کورنیو سره نغدي مرسته وکړو. د زیاته کړه چې زموږ سره د سوالګرو او بې سرپرستو کورنیو د تشخیص په برخه کې د 15 ریاستونو استازي همکار دي چې د دوی په شتون کې لومړی کورنۍ تشخیص کیږي او وروسته ورسره نغدي مرسته ترسره کیږي. ښاغلي همکار وویل موږ بې سرپرسته کورنیو سره هر میاشت نغدي مرسته کوو ترڅو دوی د ژوند چارې ورباندې مخته یوسي او هڅه کوو چې په هلمند کې ټولې سوالګري کورنۍ په پوره دقت سره ثبت کړو ترڅو هغه کورنۍ چې واقعا بې سرپرسته او اړمنې وي ورسره مرسته وشي. د په خبره لا زیاته هڅه کوو چې په هلمند کې د سوالګرو کورنیو لپاره د مشرتابه له دفتر څخه زیاته بودیجه ترلاسه کړو ترڅو په هلمند کې ټولې بې سرپرسته کورنیو ته مرسته ورسول شي. په دغه 450 سوالګرو کورنیو کې د دوی وضعیت ته په کتو 314 کورنیو ته 15,000 افغانۍ او 143 کورنیو ته 3,000 افغانۍ ورکړل شوې. مرسته ترلاسه کوونکي کورنۍ وایي موږ د افغانستان اسلامي امارات له مسؤلینو څخه زیاته مننه کوو چې د بې سرپرسته او اړمنو کورنیو سره هره میاشت مرسته کوي. باید یادونه وشي له کومه وخته چې یاد امریت فعالیت پیل کړی په هلمند کې د سوالګرو کچه زیاته راټیټه شوې ده.